ګوګل دا صرف چې څنګه کار نه کوي کینګ پکې څنګه کینګ خو کینګ دی که نه یا الله زما کینګ خو نه زه خو تباه یم که نه نه بدماش پیدا شوی دی زما کینګ یې غوا کړی نه نه مړه هغه بدماش خو ډېر خطرناک دی خو هر څنګه کېږي زه باید خپل کینګ پیدا کړم نه مړه تو خو ما په ځمکه کتې خدای په اسمان نه کې کینه ګوګله هر څه دې سرچپه شوي دي ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې داسې ووایه مړه نه ما زه یېرېدم چې ته چا غوا کړی دی کینه مړه زما د بدماشۍ نه اوس سره یېرېږي نه چې مخکې به زه رالم نو چرګه به د یېرې په ډېران مړه کېدله او چې چېرته زما ماشومان هم مانه نه یېرېږي دا څنګه چل دی یار دا څه حساب دی ګوګله ته سرچ وکړه که نه یار د بدماشۍ نه مې سره څوک یېرېږي نه نه مړه کینګ صاحب تا نه خو اوس هم خلک یېرېږي او تا په ځان باور نشته ته راځه راپسې ښه ته راځه په ما وګوره دا خلک ما نه یېرېږي که نه الو ښه لوګان هم راوړم نور شی راوړم ګلپیان ښه دغه دی تپوس وکړه ما نه یېرېږي لکه ته ده نه یېرېږي دې نه څوک یېرېږي اوس ورته په دې خوله وام غاښونه چې تو وه کښېنه غلی ته راځه مخکې تا سره مې کار دی ته راشه ګوګله لږ دې راښکل کړمه کینګه بیا مې ښکلی او که نه ته را دې خوا کس چې ګورې که نه سرچ کوه که نه څنګه ګوګل اوس پې رامنې دا جام هغه خطا کړی وې او کس نه ګورې چې دا قوي دی او که کمزور وی زونډې ګله څه وکړمه اعصاب یې راته خراب کړه اعصاب څه وکړمه دې کار په وخت کې نسوار هم خلاص شي وی نو هر څه خراب شو بس پیدا شو که نه یې لکه په دې مې زور رسي یار څنګه چل دی پیرو زما په علاقه کې چرګه خواږی څه کې مرغۍ غول نشي کولی ته څنګه چې په ډیلاګو را روان یې څه وکړمه ژوندي مو خورمه ژوندي 500 کسان مې ژوندي خوړلي دي 500 کسان مې وژلي دي 600 مې زخمیان دي ګړي دي تاسو د زونډي ګریوان ته لاس واچو د زونډي ګریوان ته زونډی چې په کوم ځای لاړ شي هغه ځای نه غرونه ځي ځمکه ځي اوبه پکې راوځي زونډي ګل نه خو انسانان څه زونډي ګله تخته کې پښې وباسه کینه ګوښمال کوي دی دو مکه ګوله موږ څه ګناه کړې دی بیا به نه کوو ستا مخې ته څه که شاته مې نه یوله مړه ما سره ګرځې او یېرېږي ته خو دې کینګ ظالمه دا کینګ نوم خو زما هسې نه دی زه به چې کومې علاقې ته لاړم نو خلک به چې چا به چې زه ولیدم پټو کې کار به یې پرېغوسته خپې به یې ویستې دومره خطر یم ماشوم به چې ژړل مور به ورته وده شه کینګ راځي ماشوم به د یېرې وده شو پیمپر به یې لړلی دا څه کې زما د بدماشي دا زونډی ګلان خو ما ډېر ځوان کړي دي راځه چې زه مړه مخکې یا لکه منشي تا ته مې ونه ویلې چې دا لاره په هغې سړي باندې جوړه کړه غم زمړي باندې تا دې ولې نه ده جوړه کړې یاره غمجبه صاحب
ما خو ورته ویلي خو څه خبر یم چې ولې نه ده جوړه کړې. تاسو ګوره په خپل سر ډیر کارونه کوئ او زه درته وایم چې زما د خبرې نه ما وړئ. که یکدم اوس په موږ باندې دلته څوک حمله وکړي موږ به اوس هغه څیزو بیا باسې راځو او یکدم به په موږ څوک حمله وکړي موږ به بیا څه کوو؟ د تېښتې لار هم نه ده معلومه. یاره غمجبه صاحب زه به یې غم وخورم. څنګه به یې غم وخورې؟ دا لاره ده خو د کته کېدو دپاره هم ښه ده داسې به لنډ رسېږو. غمجبه صاحب زه یې غم خورم داسې غم مه کوئ. ښه ځه راځئ چې ځو راځئ. پرون خو رانه دا کینګ وتښتېدو نن یې خامخا بدماش خواته بوزم. کینګ خو کینګ دی که نه خو هسې یېرېږي نن یې خامخا بوزم. یاره کینګه روبداب خو دې ختم شو ماشومان هم درنه نه هېرېږي دا اوس څه بلا ده څه بدماشي به دې وه یاره کینګه چې په دې لاره بتلې نو د خلکو ورته لاره پرېغوسته. پرون خو د بدماش نه پټ شومه ګوګل نه مې ځان ویستو چېرته بیا په مخه را نه شي ګنې خراب به م کي. کینګه نو څه بدماشي به دې وه چې د خلکو ورته سلامونه کول کلنګ به مې اخیستو په زوره اوس نشته. عجیبه خبره ده بدماشي لاړه یار مړه څه بدماشي دې وه یار. او کینګه دا غم سړی دی کم ځینه رالی پرون خو رانه وتښتېدو نن خو خامخا دې بدماش ته بوزم. پرون خو رانه نن کینګ چا نه هېرېږي. پرون داسې خبره وه تا ته ویمه خو چا ته به وی نه ګوره. پرون مې غم سړی ګوپي خوړلی و ډېر یک وخت دا خېټه خرابه و منډه وه راځه وزه راځه تشناب ته ځه او راځه. په دې خېټه خرابېدو به مې هلته جنګ څنګه کړی وي تا ته ښه پته ده که نه. ها دا بدماش خطري دی ته څه خلک را جګی نوم سره یې دغه کوي. ته خو دې دا بوله کتل پکاري ته څه زما روبدا پې غونډ ختم کړی. او که نه مړه خلک وایي کینګ بدماشي لاړه خلک به دا څه وایي چې د کینګ بدماشي لاړه دا خلک به ستا خو په دې نړۍ کې نوم دی نوم کینګ خان کینګ خان. ته راځه مړه زه چې نن دې ورته نن دې خامخا ورته بوزم نه دې پرېږدم زه چې ځو راځه. الله دې خیر کې ورځو پې. یاره ګوګله څنګه رانه مخکې رواني مخکې دوم چې څوک در باندې حمله ونه کړي دا وطن په خرابېدو دی. یاره ګوګل صاحب منم دی یاره ستا په شان کس خدای راکړی ډېر خطري کس یې مړه چې زه اوس دومره یېرېږم د ماشي نه مې یېرېږم ځکه رقیبان مې دومره ډېر شوي دي کوم ځای کې به راباندې حمله وکړي. مړه خو ته سرچ کوه همدغه شان یار منم دی غټ بدماش دی خو خیال کوم چې نوم د لاندې دې راله نه کړي په دې ډارېږم. یاره منم دی زه راځه دا بدماش په ما وګوره که چی شدی؟ سرچ مې وکړو بدماش دی بدماش هغه سره ټوپکې دي راکټونه دي ورسره سرچ مې وکړو دا ته یې چې بس یوازې ګرځي. دو سر راکټ پیکاګانې دي مړه دا خو چې کینګ و چې یوازې ځان به ګرځېدو دوسې غرونه به مې چپه کول دا خو کینګ دی هر سړی خو نشي صرف ته مې ساتلی هغه هم د سرچ لپاره او دوی سره کسان ډېر دي ته څومره به یي یو درې څلور نفره دي خطري دي هغه څه کوي چې وسلین دي ورسره ته به سره دره مو وګورو که نه یار د ډوزو وخت نه ښه که نه یار دا څه کوي د ظالم بچې 290 289 209
800 او غم جبه صاحب 800 801 802 ظالم بچه ګوره پټ شه کینګ خان چې الله دې خراب نه کي 800 او د ظالم بچو دا سره زمانم نه 800 سینه کشي وکړه دا کومه چې ولا شي خطرې ده ګوره تا ته خو ما سنوې چې بدماش دی خو نومې دی که نه په نړۍ بدماش زمانو مې خو خطا کړې ده ولا خو مړه خو ته ماسې یارېږې خو ستا هم یو نوم دی کینګ خان په نړۍ کې د یو نوم دی مړه اوس کم دی مړه دا 800 زه خو د پیزو نه راوړم او خواري وکړه خواري محنت وکړه دا غوزله بالا بیاره دا بالل نه کړي که نه دا 800 زما نوم به کینګ نه بدماشي پرېږدم یار څنګه بدماشي پرېږدې زه لاړم یار نه بیا زما نوم هم خرابېږي خو زه منه داسې نکشي کومه ته راځه ما پسې دا 800 مې نه کړي که نه نه پرېږدم دا مړه زما نوم یې خراب کړی 800 کوي دا چې نن زه ونه کم که نه ما به دا بسکټ او دا هسې دا خوراک هسې کړی ګوره نن مې چرګ والی دی خامار رانه جوړ شوی دی تا ته خو من چې خواري وکړو خو هغه هم خان هغه په چی شي خان شوی خو دا خواري کړې ده محنت اوس ځان سره باډي ګاټان ګرځې خو ته هم خواري وکړو خو ستا نوم کینګ خان دی کینګ خان مړه مسل یاره بدماش هغسې نوم بدماش خو ستا یو نړۍ کې نوم دی کینګ خان ته بچه شماره ته صرف 1 2 3 څلور غر خو به دې راباندې نه ایښی 5 داسې کې لکه ته خو به پې نه یې ناست 6 وایي دا خو لکه ډېر ګران کار دی ګوره دا 800 د کړي دي دا څنګه یې وکړه یار خو خواري کړې ده نو چې داسې خو یې نه دي کړي خواري کړې خواري چرګان زه خورم او خواري به هغه کوي خو هغه ملک دی خو ته هم ستا نوم کینګ خان دی کینګ خان خو لږه خواري وکړه 5 دې پوره کړي ته راځه ته بیا شه بیا خواري وکړه ته خواري وکړه دا چرګ به بې ځایه تلی نو ته اوس ګوره بیا ته صرف شماره ښه 6 نه یو نه شروع کوم دی دې ووایه 1 2 3 مړه هسې نوم کینګ خان دریو سره اوده شو دا دی کینګه زر مې پوره کړه ته څه وې مړه دریو نه نه اورېدلې زر مې پوره کړ دا څه وې 3 دې پوره کړ ته زر مې پوره کړ ها او که نه دا بدماش پر رامانې وی ګورې یا دا 800 کړي دي دا خو سره منه ته راځه دا بدماش بیا وګورو ته راځه چې ځو نو 990 990 998 999 زر دې پوره کړه زر پوره کړه ودې نه بخته زما بدماشي چې ده دې ته وایي ښه دې ته وایي بدماشي دې ټولې دنیا ته مې چلنج ده چلنج چې ما سره څوک دغه وهي د نوم لاندې به کوم د نوم لاندې او که نه نیکه داسې په ورکې لاندې نه کې څوک بیا کوي دا دې خوشحالۍ نه چا دا چې وکړې مورچسئ روغتون تباه که ولې د خوشحالۍ نه ډډې کوي تا ته زما د زړه نه پته بس نیکه خوشحالي ده کنه تا ولې راته دا بدماشي باندې په سر باندې مړه کوئ نه نیکه خوشحالي ده خوشحالي بخښنه غواړ بیا به نه کېږي نیکه بل ځل داسې تېروتنه ونه شي کینګ صاحب روغتون کې به که شفاخانه کې به چې هسپتال کې به چیز کې به هلکه جلدي واټ ته مې ورته پر بدن نه ګوره ډېر سخت لګېدلی به ګوره ډېر مضبوط لګېدلی ما هم په زړه لګېدلی به هلکه زر مې ویسه ډاکټره په کنځې لګېدلی ډېر واټ ګرمه کې به دا ګوګل بالا تسلي راکوي په کنځې دا لګېدلی ګورې نه هیلې دي او زه پکې پروت یم نه لګېدلی کینګ صاحب نه دا لګېدلی ګوره دا بالا تسلي راکوي ګوګل صاحب نه لګېدلی کینګ صاحب نه لګېدلی لګېدلی به ګوره مه کوه نه لګېدلی کینګ صاحب نه لګېدلی کینګ صاحب لګې که نه هوایي ډزې وې کینګ صاحب نه لګېدلی هوایي ډزې وې مړه کینګ صاحب د دې ډزو او دې مرمونه نه هېرېږي ګوره یو ورځ نه دی څه وخت کې زه جنګ ځي ته داخل شوم څه وخت کې داسې راکټ را خلاص دی چا را باندې پایر وکړو د راکټ بس چې دا راکټ مې داسې وینو ورسره زم په هوا شوم روان کړی وم
به دا راکټ ډېر ګرم و یا نه مړه. اورې خطا کوو که نه ګوس مې نیولی و چې مړه ما ورته یو 2 بوکسه راواچول بره نه همداسې مې بیا یو لاس نیول غرب ایره مې ترې ساده کړه یو 8 ټوکړې مې کړو دا مزایل همسې راخطا شو ما چې زه چې څنګه راخطا شوم تا خو به پاټ ګتلی که نه داسې راخطا شو خوا کې یو بوډا سړي پټي کې کار کوو ظالم بچي لور او پنډ هم پرېښو تښتېدلی مال دغه دی روب دا یا الله شکر دی چې زمونږ غمجبه صاحب په 2 میاشتو کې زر پوره کړو 2 میاشتو کې زر دا بدماش دی او دا بدماش دی تا خو په ما ظالمه کلمې دې رابار کې دا زور لګول دا تا څه کار دی دا سینه کشي چې ما کول دا ظالمه تا چې ګف ښکاري تا خو زه مړ کړم ظالمه زړګی مې وته مال ما په ځای بل بدماش را دی خو 2 میاشتو کې زر وکړ دا څه بدماشي ده دا څه بدماشي ده تخته کنه مرېرانه تخته ما والله دا بدماشي هم ډېر ګران کار دی ګور خوب او خندا سکه چې پوره زړه را نشته ما زما په ځای بل بدماش را ډېر ګران کار دی هر دا بدماشي زه لاړم یا زه خو 2 میاشتو کې 3 زرونه ماړو ما